په دنیا کې د هر سړي په فطرت کې دا خواهشي چې زما زندگی کامیاب زندگی دا د هر انسان فطرت دی او خواهش دی. علماء کرام د کامیاب زندگی 5 اصول بیانوي. کم سړي چې په خپل ژوند کې دا 5 اصول خپل کړل د زندگی به کامیاب زندگی. په مش کې 5 کمزورۍ دي، 5 عیب دي، او چې دا 5 عیب په مش کې نو زموږ کامیاب زندگی نشي کېدلی. موږ په کار دی چې هر سړی د دغه 5 شیانو اصلاح وکړي او له خپلې زندګۍ څخه دا 5 عیب وباسي. په هغه 5 عیبو کې یو عیب دا دی چې موږ پر خپل علم باندې عمل نست. ځینې خلک به دا تر علماو پورې خاصوي چې دا نو تر علماو پورې خاص دی پر خپل علم باندې عمل کول، لیکن دا تر علماو پورې نه دی خاص. هر سړی څه نه څه علم لري، هر سړی په ښه او په بد پوهېږي، هر سړي ته ښه او بد معلومېږي، لیکن پر ښو باندې عمل نه کوي، له بدو څخه ځان نه ګوري. او نبی علیه الصلاة والسلام په یو روایت کې فرمایي چې د قیامت په ورځ یو سړی له خپله ځایه څخه قدم نشي اخیستلی چې تر څو پورې د 5 خبرو جواب و الله پاک ته نه یې ورکړی. په هغه کې یو دا چې دا زندگی یو ډیره قیمتي سرمایه ده چې الله پاک و انسان ته ورکړې ده. د دې زندگی په باره کې به دا انسان و الله پاک ته جواب ورکوي. الله پاک سوال کوي چې تا زندگی څنګه تیره کړه. د دې زندگی جواب به هر انسان دا و الله پاک ته ورکوي. په زندگی کې بیا ځواني لوی نعمت دی. دویمه پوښتنه الله پاک له انسان څخه د ځوانۍ په باره کې کوي چې تا ځواني څنګه تیره کړه. درېیمه پوښتنه الله پاک د مال په باره کې پوښتنه کوي، تا سره چې کوم مال او دولت در سره و، دا مال او دولت تا څنګه حاصل کړی و. څلورمه پوښتنه نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي د مال د خرڅېدو په باره کې الله پاک کوي چې مال خرڅوي پر کومو ځایو ته خرڅوي. آیا پر هغه ځایو باندې چې الله پاک یې تا ته حکم کړی او که دې پر هغه ځایو باندې خرڅوي چې الله پاک ته جن منع کړی وي چې دلته مال مه خرڅه او تا خرڅوي. 5 د علم په باره کې چې تا سره خو څه نه څه علم خو در سره و، پر دغه علم باندې تا څو عمل کړی. نو زموږ یوه کمزوري دا ده چې زموږ پر علم باندې عمل نست. او دا د دنیا په معاملاتو کې هم موږ پوهنه لرو، لیکن د پوهنې باوجود موږ عمل نه کوو. اوس موږ ته دا نه دي معلوم چې د بل پر نامحرومو باندې نظر اچول دا غلط کار دی، دا بدعملي ده، دا ناجایز او ناروا ده. دا خو هر سړي ته معلوم. بدنظري کول دا و هر سړي ته معلومه ده. د دې علم له هر چا سره شته. یو سړی دا غیرت نه مني چې زما له خور باندې دې څوک غلط نظر ما و خور ته وګوري په غلط نظر سره. د یوه سړي دا غیرت نه مني چې زما و لور ته دې یو څوک په غلط نظر سره وګوري. د یوه سړي دا غیرت نه مني چې زما و کور والا ته دې یو څوک په غلط نظر وګوري،
لیکن دا کم سړی چې د بل و خور ته د بل و لور ته هغه هم د یو چا لور ده، هغه هم د یو چا خور ده، هغه هم د یو چا کوروالا ده، چې ستا غیرت دا نه مني چې ستا و خور ته، ستا و لور ته، ستا و کوروالا ته یو څوک په بد نظر وګوري، نو دا ته چې یو چا ته په بد نظر ګورې دا د یو چا خور نه ده، دا د یو چا لور نه ده، دا د یو چا کوروالا نه ده. اوس موږ ته دا علم لرو، هر سړی په دې باندې پوه دی چې دا د بل پر نامحرومو ته په غلط نظر سره کتل دا غلط کار دی، لیکن عمل په عمل کې دا نسته. نو علماء کرام لیکي چې د انسان د کامیابی 5 اصول دي، او چې تر څو پورې دغه اصول موږ په خپله زندګي کې نه یې خپل کړي نو زموږ زندګي به یې، لیکن کامیابه زندګي به نه یې. په هغه کې اول دا چې څونه علم الله پاک تا ته درکړی دی، چې څونه پوه الله پاک تا ته درکړی ده، چې په څونه شیانو ته پوهېږې پر هغه باندې عمل کول. موږ ته دا نه ده معلومه چې د مور و د پلار پر اولاد باندې حق دی، اولاد به د مور و د پلار خدمت کوي، دا و هر سړي ته معلومه. لیکن دا زموږ ستوی په کورو کې څونه پلرونه مندې له خپل اولاده څخه پرونه اوښکو ځای له خپل اولاده څخه ځایري خدمت یې څه کوي؟ دا مور و پلار د خپل اولاد د لاسه څخه خوږه ګوله نشي خوړلی. مور او پلار ته پریشانیانې جوړې کړي. اوس و موږ ته دا نه ده معلومه چې پلار او د مور دا حق دی او پر اولاد باندې اطاعت لازمي دی، پر اولاد باندې د دې والدینو خدمت لازمي دی. لیکن د علم او د پوهنې باوجود د مور د پلار نن نافرماني کیږي. او نبی علیه الصلاة والسلام په یو روایت کې فرمایي چې د آخرې د زمانې په نشانانو کې یوه نشانې دا ده چې د اولاد به تر والدینو و خپلو دوستانو ته ترجیح ورکوي. د پلار په خوله به نه کوي، د یارو د دوست په خوله کوي، او له پلاره سره بیا نه لګېږي. اوس دا موږ ته نه ده معلوم، دا و هر سړي ته معلومه ده چې د مور و د پلار حق دی. لیکن د دا پوهنې او د دغه علم باوجود لیکن د اولاد د مور و د پلار اطاعت نه کوي. موږ ته دا نه ده معلومه چې دروغ ګناه ده، دروغ جرم دی، دروغ بد کار. دا و هر سړي ته معلومه ده، لیکن د هغه باوجود زموږ ستوی په معاشره کې دروغ عام، دروغ داسې عیب نه بلل کېږي. حالانکه دروغ سخت ګناه ده.
او دا بیا بیخي ډېر لوی جرم دی چې ګناه هم یې او خلک یې ګناه نه بولي. دا دروغ ویل ګناه ده، لیکن نن خلکو پر دروغو باندې نوم ایښی دی. وایي ما بانه ورته وکړه. یو زوی به څه وایي ما نن پلار ته دا بانه وکړه. یو ملازم به څه وایي ما خپل افسر ته دا بانه وکړه. اوس دا بانه څه شي ده؟ بانه معنا دروغ. یعنې د دې معنا دا ده چې دروغ لفظ نه وایي چې ما پلار ته دروغ وویل، یا ما په دفتر کې و افسر ته دروغ وویل. ولې دروغ یو دی لفظ دی چې بیا هم خلک یې بده ګڼي. بانه نه یو دی خوږکی لفظ دی چې خلک یې ګسه ګناه هم نه بولي، حالانکې دغه بانه دغه دروغ دی. نن دا زموږ وروستیو په معاشره کې اعتماد ولې ختم دی؟ نن مور و پلار پر خپل اولاد باندې اعتماد نه لري، همسایه پر همسایه باندې اعتماد نه لري. دکاندار باندې ګراک اعتماد نه لري. دا ولې دا اعتماد ولې ختم شو؟ دا اعتماد ځکه ختم دی چې زموږ په معاشره کې دروغ عام، او د دروغ اثر دا دی چې دا په معاشره کې اعتماد ختم کوي. او په کومه معاشره کې چې دروغ عام شي، د دروغ اثر دا دی چې دا په معاشره کې اعتماد ختم کوي. او دا معاشره چې چلیږي دا په اعتماد سره چلیږي، چې د حاکم پر خپل قوم او عوامو باندې اعتماد، او د رعیت پر خپلو حکمرانانو باندې اعتماد. دا کور هغه وخت چلیږي چې د ورور پر ورور باندې اعتماد، د پلار پر خپل زوی باندې اعتماد، د زوی پر خپل پلار باندې اعتماد، د همسایه پر همسایه باندې اعتماد. لیکن چې دروغ عام شي، دروغ قصه جرم نه، په دا معاشره کې بګاړ پیدا کیږي. په دې مسلمانانو کې دونه سچایي وه پخوا. په دا کتابو کې علما کرام یو واقعه لیکي چې یو ځوان و مسلمان و، دی د کاروبار دپاره بل ملک له تللی و، نو د چټۍ په ورځ تللی و، دی سارا ته ووتی د ښکار کولو دپاره. ښکار یې کوي، نو یو پرندې ته چې د هغه شی ورخطا کړي هغه خطا سو، د پرندې بجایه په یو بل سړي کې ولګېد، عیسایي ځوان و، هغه جن مړ سو. عیسایانو پر ده باندې کیس وکړي، د جیل را بوتلی، مقدمت درج شوله، عدالت ولګېدی. ده به ویل چې دا ما پرنده ویشتله، لیکن د هغه شی ولاړې په ده کې ولګېدی، دی مړ سولو. په عدالت کې ده دا بیان ورکړي، هغه جیل را واستوي. قاضي و ده ته سزا ور سناو که چې په آینده جمعه کې به و ده ته سزا میلاویږي. دی چې جیل رالی، دا د جیل سپرډنټ ذمهواره دا عیسایي و. دې مسلمان قاتل و دې عیسایي سپرډنټ ته ویل
چې زما په پلان علاقه کې مور پلار مې دي، بچیان مې دي، قریبان مې دي، هغه په ما نه دي خبر. ته مایله که زه به د خپلو قریبانو لره ولاړ سم، هغه به په دې صورتحال خبر کم، د دې خپل اولادو د مور د پلار دید به وکم، زه بیرته واپس جمعې لره راځم. د عیسایي سپرډنټ د دې مسلمان پر دې خبره باندې اعتماد وکړي، ولې خو مسلمان و. د عیسایي سپرډنټ د علاقې ولاړی، له خپلو قریبانو، له مور، له پلارو، له اولادو سره به یې څو شپې کړي، د جمعې ورځ راله د ده د سزا، نو عدالت ولګېدی، سزاوې شروع سولې چې د ده نوم یې واخیستی، دی نو دا جج قاضي له دې عیسایي سپرډنټ څخه پوښتنه وکړه چې له تا سره دا قیدي و، دا څه سو؟ هغه ورته ویل خو ما ایله کوي، ده خواست راته وکړي چې ما ایله که زه به له مور له پلاره سره یو شپه دوې وکم، بیرته راځم جمعې لره، لیکن نه رالی. دا عیسایي ښه په اعتماد ګایدي، هغه ویل تا څنګه قیدي ایله که؟ نو د عیسایي سپرډنټ ټول جناب دا مسلمان دی، مسلمان دروغ نه وایي، ما د ده پر مسلماني باندې اعتماد وکړي او زه وسم، زما 100% دا یقین دی چې دا راځي چې یو ساعت یې کتل دی بیرته حاضر، او بیا معذرت د دې عیسایي سپرډنټ ته وکړي چې دا زما د راتګ په مابین کې سمندر د کښتۍ نه میلاوېده، زه د کښتۍ په انتظار وم چې څنګه مې کښتۍ پیدا کړه، دا د ځان مې راورسوي. د دې مقتول چې کوم سړی قتل سوی و، د دې قریبان ولاړو، هغو چې د مسلمان و دغه سچایي او دغه صداقت ته وکتل، نو یوه جج ته ویل چې موږ هم 2 اعلانه کوو. یو اعلان دا دی چې دا زموږ د رشته دار چې کوم قاتل دی دا معاف دی، موږ یې د معافۍ اعلان کوو و ده ته سزا مو ورکوو. او دویم له ننه بعد لا اله الا الله محمد رسول الله چې له ننه بعد موږ مسلمانان یو، موږ کلمه وایو، د دې یوه د دې یوه ځوان دا سچایي دا د ګرد خاندان د ایمان د راوړلو ذریعه او سبب وګرځېد. لیکن نن زموږ رستې څنګه زندګي؟ نو علماء کرام لیکي چې د انسان د کامیابی زندګۍ دپاره 5 اصول دي. دا اصول چې کوم سړي په خپل ځان کې راوستو دا به کامیاب وي، لیکن په موږ کې 5 عیب دي چې د دغه عیبو او د دغه کمزوریو موږ اصلاح نه یې کړې، نو کامیابه زندګي موږ نسو تېرول. او په هغو کې یو دا چې پر خپل علم باندې عمل، چې څونه پوهې ته لرې پر هغه باندې ته آسته عمل. اوس موږ په هر سړی په دا پوهېږو چې درواغ ګناه، دروغ جرم دی، لیکن زموږ په معاشره کې دروغ عام دی. او نن چې څه فساد دی په معاشره کې، د دې بنیادي وجه دروغ ویل.
دا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه له نامه زبطي اورېدلي ډېر لوی بزرګ عالم سړی دی. دا شیخ عبدالقادر جیلانی دا د 11-12 کالو مور په علم پسې واستو. څلوېښت دیناره له ده سره ورسره و په دا لستوڼي کې مور ورګنډلي ول. نو دی چې روان سو په کومه قافله کې چې کوم ملک له راتلی د علم د حاصلولو دپاره د تعلیم حاصلولو دپاره پر دې قافله باندې ډاکوګانو سره مخامخ سول. دا ډاکوګانو دا قافله لوټ کړه. د هر سړي به تلاشي کوله، د هر سړي وش به کتې چې لا چا سره به کوم شی و هغه دا ډاکوګانو جنه اخیستی. دا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه د 11-12 کالو و. له ده څخه یو ډاکو ونیوی چې ورته ویې کتل چې کوچنی هلک دی، ماشوم دی، معصومه چهره یې ده. دغسې پوښتنه دې وکړه چې له تا سره یو شی شته که نسته؟ ده ول له ما سره 40 دیناره را سره دي. ول چیرې دي؟ ول په زما په دا لستوڼي کې مور را ګنډلي. دې ډاکو ورته ویل چې که تا ما ته نه وای راښولي ما که ستا تلاشي نه کوله، نو تا څنګه دا ومنل؟ نو ده ورته ویل چې ما ته زما مور ویلي دي چې دروغ مه وایه. دې ډاکو دا شیخ عبدالقادر جیلانی تر لاس ونیوی، خپل سردار لرې راویستی. و دې سردار ته ویل چې په دې قافله کې دغه هلک دی، شنی ماشوم دی، موږ چې دا قافله لوټ کړله له ده زما پوښتنه وکړه، ده په خپله اعتراف وکړي ول له ما سره دونه دیناره دي په دې لستوڼي کې ګنډل سوي. نو دې سردار هم له ده څخه پوښتنه وکړه او بیا ورته ویل که تا نه وای ویلي دا ستا دینار و تا ته در بچاوېدو، نو تا ولې په خپله د دې اعلان وکړئ چې ده پوښتنه درځه وکړه چې له تا سره شی ستا او تا ورته وویل له ما سره دونه دیناره را سره دي، تا به نه ویل؟ نو شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه ورته ویل چې ما ته زما مور نصیحت کړی دی چې دروغ مه وایه. نو په دې وجه ما رښتیا ورته وویل. دې د ډاکوګانو سرداره څخه یو چغه تر خوله ووته چې دا کوچنی هلک دی او د مور دونه فرمانبرداره دی او موږ لوی خلک یو، د الله پاک نافرماني کوو، دی د مور نافرماني نه کوي او موږ د لوی خالق مالک په نافرماني کې ولاړ یو، د خلکو مالونه لوټوو. نو پر دغه ځای باندې توبه وکښله او دا خپل دغه بدعملي یې پرېښول. نو رښتیا دا په معاشره کې اعتماد پیدا کوي او پخوا دغسې مندې وي. دا مندو د خپل اولادو دغه رقم اصلاح کول
نبی علیہ الصلاة والسلام په یو حدیث شریف کې فرمایي و مور ته وایي نبی علیہ الصلاة والسلام چې ستا کله کشنی وشي نو ته الله الله ډېر ورته وایه ولې چې کله دی د خبرو شي نو د ده له خولې څخه چې اول لفظ وځي چې هغه د الله لفظ وځي بجای د دې چې ته د نورو شیانو و کشنیانو ته ورد کوئ پشر راله سپی رالی پلانه ده پلانه ده نو نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې یو کشنی چې په کور کې ته د الله پاک ورد ډېر ورته کوئ الله 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 دا ډېر ورته وایاست ولې چې کله چې دی خبرې شروع کوي اوله خبره د ده له خولې څخه د الله لفظ راوځي بختیار کاکی رحمت الله علیه یو بزرگ تیر سوی دی ډېر لوی ولی الله سړی تیر سوی دی دی چې کله دی لږ غټ سلو دا مور تر لاس ونیوی مدرسې لرې راویستی استاذ ته کښېنوی او استاذ ته ویل چې دا زما زوی ته الف ب ت س سپاره وشروع که سبق وشروع نو بختیار کاکی رحمت الله علیه چې استاد ته کښېنستی استاد چې کله الف با تا سا ورشروع کړي نو دی راولاړ سو دا بختیار کاکی رحمت الله الف لام میم سپاره ورته شروع کړه تلی تلی 15 سپارې ورته د استاد حیران سو چې مور ما لره راویستی چې ته وده ته سبق ورشروع که الف ب ت ورته وایه دا خو د 15 سپارې یادي دا مور یې زما خیال په ما باندې مذاق یې کوي نو دا د مدرسې استاد یې راغلی مور لره و مور ته ویل چې ستا زوی خو د 15 سپارو حافظ دی تا خو ما لره راویستلی و چې ته الف ب ت ورته وایه نو د مور یې ورته ویل چې کله چې ده ته به ما شیدې ورکولې نو ما به د قرآن کریم تلاوت ورته کوي او د کښنې زړه صفایي نو چې ته څه ورته وایه هغه د ده پر زړه باندې نقش شي نو ما چې به ده ته شیدې ورکولې ما به د قرآن کریم تلاوت له الف لام میم څخه ورته شروع کوي نو دا د ده په زړه باندې نقش سوی دی ځکه نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې تاسې و دا مندو ته وایي چې کله ستی کښنی وشي تی الله الله ډېر ورته وایاست ولې دا الله الله دا د ده په زړه باندې نقش شي نو کله چې دی اول خواره خبرې شروع کړي اول خبره چې د ده له خولې څخه راوځي هغه به بیا د الله لفظ نو د انسان په تربیت کې د مور ډېر غټ کردار دی چې دا مور دا د خپل اولاد څنګه تربیت کوي سفیان ثوری رحمت الله علیه یو ډېر غټ بزرګ سړی تیر سوی دی ډېر دا غټ عالم تیر سوی دی دی چې د 19 کالو سو مور ورته ویل چې ته ما و الله پاک ته وقف کړی د الله د دین دپاره ته وقف یې ځه بس علم حاصل که
د الله د دین خدمت کوه زما له حقه څخه فارغ یې سفیان ثوری رحمت الله علیه رالی علم حاصلوي دین حاصلوي 19 کاله بعد کور ته رال د کور دروازه چې وټکوله مور یې پوښتنه وکړه چې څوک ده ورته وویل ستا زوی سفیان یم د مور یې ورته ویل چې ما ته و الله پاک ته وقف کړی او سړی چې یو واره یو شی و الله پاک ته وقف کړي و الله پاک ته ورکړي هدیه یې کړي بیا هغه دوباره بیرته ځان ته نه حاصلوي نو ای زویه ما ته و الله ته وقف کړی د الله و دین ته ما وقف کړی زما او ستا ملاقات به بیا په قیامت په آخرت کې بیا کېږي داسې منډې وې دا زوی ته دروازه نه که ورخلاص د هغو په زړو کې د دې دین دونه اهمیت او دا الله پاک بیا دونه لوړ اوچت مقام ورکوي دا سفیان ثوری د وخت د یو حاکم خلیفه خلاف فتوا ورکه ابو جعفر منصور خلاف دا لوی حکمران خلیفه سفیان ثوری د دغه حکمران خلاف فتوا ورکه دا ابو جعفر منصور د مکې گورنر ته حال راواستوي چې پانسي ګاټ تیار که چې زه درسم دا سفیان ثوری به زه پانسي کوم چې زما و مخ ته دی پانسي سي دا سفیان ثوری په حرم شریف کې په ذیل بن عیاض په د غیش کې سر ایښی و پروت و یو بل سفیان عینیه بولي هغه ورله رالی چې ورته ویې ویل و سفیان ثوری ته چې ته نه خبر دی په اطمینان سره پروت یې ابو جعفر منصور ستا د پانسۍ حکم اعلان کړی د حکومت انتظامیه لګیا د پانسي ګاټ تیاروي چې کله ابو جعفر منصور راورسیږي تا پانسۍ کوي سفیان ثوری رحمت الله علیه ویل دا خبره حقیقت ده هغه ویل هو دا حقیقت ده نو سفیان ثوری رالی د ملتزم ته ودرېدی دا پرده یې ونیوله چې یا الله زما او ستا خو دوستي ده سره زما او ستا خو تعلق دی زه خو مور ستا د دین دپاره وقف کړی یم او زه یې و تا ته حواله کړی یم زما خو نه اوس پلار سته نه مې مور یا الله زه دا غواړم چې ابو جعفر منصور تر طایب له تا څخه راتېر نه شي دا مورخین لیکي چې طایب له لا نور رارسېدلی چې د ابو جعفر منصور کار خلاص ولاړی له دنیا په امت کې داسې منډې ویل د دا زامن یې داسې تربیت کوي نو علماء کرام لیکي چې د انسان د کامیابی 5 اصول دي دا 5 اصول چې کم چا په خپل زندگی کې راوستل خپل یې کړل د هغه زندگی به کامیاب زندگی
لیکن په مخ کې 5 عیبه دي. د دې 5 عیبو په وجه سره موږ ناکام یو. زموږ زندګي ناکامه. هغه 5 عیبو کې یو عیب دا دی چې زموږ چې څونه پوهنه الله پاک را کړې ده، څونه علم الله پاک را کړی دی، پر هغه باندې زموږ عمل نشته. او دا خاص تر علماو پورې نه دی، دا تعلیم یافته خلک ډبل MA بیا کړي، دا په دنیایي معاملاتو کې هم تیر واخلي. پر دا روډ باندې چې ته روان یې، ټریفیک روان یې، دا پاټک بند شي، نو خدای لین ورته ودرېږي. لیکن دته دا معلومه ده چې پاټک نه یې خلاص سوی، دا لار بنده. لیکن د ده تلوالي، د دغه تعلیم او د پوهنې باوجود دی دا لین پرېږدي، راشي پر دا سایډ بل لین ورته جوړ کړي. دته دا معلومه هم ده چې له اخوا چې دا پاټک خلاص شي، دا د اخوا موټران چې راځي خو پر دغه سایډ راځي، لیکن د دلته موټر پسې ورته ودرېږي. اوس دا موږ ته نه ده معلومه چې دا لار زه بندوم. دا اوس دی له ناپوهي ځه بندوي. دغه رقم دا اوبه ډېر لوی نعمت دی. ته ډېر خلک نه یې لیدلي چې دا اوبه نلکه خلاصه کړي، دی مسواک ورته وایي، نلکه دغه یې بهېږي. دا د دغه نعمت د ضایع کېدو وجه نه ده. اوس دا خو دونه فلسفه نه غواړي، نه دونه علم غواړي. هر سړی په دې باندې پوهېږي چې زه دا اوبه ضایع کوم. نلکه یې ایله کړي، دی ورته ناست دی مسواک وایي، هغه دغه یې شرالی په نالۍ کې دا اوبه دغه یې. نو علماء کرام لیکي چې د انسان د کامیابۍ 5 اصول دي. په هغو کې یو اصول دا چې د انسان پر خپل پوهنه، پر خپل علم باندې عمل وکړي. او دویم د خپلو مشرانو له تجربې څخه موږ فایده نه اخلو. په دا کمزوري ده په موږ کې. یو زوی تر پلار ځان هوښیار بولي، کشر تر دا مشرانو ځان هوښیار بولي، بلکې ډېر زامن سته پر پلار خاندي، ډېر کشران سته پر دې مشرانو باندې مذاکې وړاوي، حالانکې هغه 50 کاله 40 کاله تیر کړي دي، له مختلفو مرحلو سره مخامخ سوی دي، د هر شي تجربه لري. علماء کرام لیکي چې د انسان د کامیابۍ بل اصول دا چې انسان د خپلو مشرانو، د خپلو اسلافو، د خپلو بزرګانو له تجربې څخه فایده اخیستل. هغه که په هر معامله کې، لیکن په موږ کې دا کمزوري ده چې موږ د خپلو مشرانو له تجربې څخه فایده نه اخلو. موږ یو واره خپل ذهن پر چلو، خپله فلسفه پر موږ باندې غالب وي. د دې سپین ږیرو، د دې مشرانو پر خبره هغه څه څوک غوږ نه نیسي. نو د کامیابۍ بل اصول دا
چې د خپلو مشرانو له تجربې څخه فایده اخیستل. ته به یو واره 5 واره تاوان کوې بیا ته ګټه کولی شي. ته چې پر خپله مرضي پر خپل سر هر کار کوې نو یو 5 نقصه به یو واره پورته کوې بیا که ته نفع و فایدې ته ورسېږي. او ستا پلار ستا مشر دغه نقصانونه برداشت کړي دي پر هغه باندې ورغلي دي نو ته په کار دی چې د خپل مشر له تجربې څخه فایده واخلي. او دریم اصول علماء کرام لیکي دا دی چې انسان پر خپلو غلطیو باندې استغفار وایي، پر خپلو کمزورۍ باندې، پر نافرمانۍ باندې، پر ګناو باندې له الله پاکه څخه مغفرت ووایي. په یو روایت کې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي هغه سړي لره دي د قیامت په ورځ مبارکي د کوم سړي په عملنامه کې چې استغفار ډېر د استغفار کثرت دي ډېر یې ویلی. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي دا سړی لره د مبارکي او دا استغفار بیخي ډېر مسلې حل کوي چې یو سړی په زندګي کې استغفار ډېر وایي. حسن بصري رحمت الله علیه لره یو سړی رالی ورته ویل حضرت زما ګناوې ډېرې دي ته یو وظیفه راوښیه. حسن بصري رحمت الله علیه ورته ویل استغفار وایه. بل سړی ورله رالی حسن بصري رحمت الله علیه ته ویل چې حضرت زما فصل پر وچېدو دی ته یو وظیفه راوښیه چې زه وکړم چې الله پاک باران وکړي دا زما فصل بچاو شي. حسن بصري رحمت الله علیه ورته ویل استغفار وایه. په دغه مجلس کې بل سړی ورله رالی ورته ویل حضرت ته ماته یو وظیفه راوښیه زما کاروبار برکت نه کوي د رزق تنګي مې ده. نو حسن بصري رحمت الله علیه ورته ویل استغفار وایه. بل سړی ورله رالی ویل حضرت ته ماته یو وظیفه راوښیه زما باغ سم فصل نه کوي. نو حسن بصري رحمت الله علیه ورته ویل استغفار وایه. بل سړی ورله رالی ورته ویل حضرت ته ماته یو وظیفه راوښیه زما نارینه اولاد نسته. حسن بصري رحمت الله علیه بیا ورته ویل استغفار وایه. بل سړی ورله رالی ویل حضرت ته ماته یو وظیفه راوښیه چې زما په کور کې د خوږو اوبو یو چینه پیدا سي یا زه څاکې وم او اوبه یې خوږي. حسن بصري رحمت الله علیه بیا ورته ویل استغفار وایه. دا سړی چې ولاړی بل سړی ناست و حسن بصري ته ویل تا یو ښه وظیفه نه ده پیدا کړې چې یو سړی راځي ته ورته استغفار وایه، چې یو سړی راشي ته ورته استغفار وایه. دا څنګه استغفار دی چې د هرې مسلې حل دی. نو حسن بصري رحمت الله علیه ورته ویل دا ما له ځانه څخه نه دي ویلي، د الله پاک په قرآن کریم کې دغه رقم بیان کړي. الله پاک فرمایي استغفروا ربکم انه کان غفارا. یو ګناهګار دی د الله پاک استغفار ډېر وایي الله پاک د ده مغفرت کوي. ویمددکم باموال وبنین. دی د استغفار ډېر کوي الله پاک به د ده مدد په مال سره هم کوي او په اولاد سره به هم کوي.
الله پاک به مال هم ورکوي او اولاد به هم ورکوي. الله پاک به له اسمانه څخه پر ده باندې بارانونه ووروي. الله پاک به ګرځي د ده دپاره جنات باغونه. الله پاک په استغفار سره په قرآن کریم کې په سورت نوح کې د دې ګردو مسایلو حل الله پاک په استغفار سره بیان کړي. نو ځکه ما و دا ګردو خلکو ته د استغفار هغه ترغیب ورکړي. نو علماء کرام لیکي چې د انسان د کامیابۍ 5 اصول دي او په مخ کې 5 عیب دي چې تر څو پورې دغه 5 عیبو اصلاح موږ نه یې کړی نو زموږ به زندگی بیا کامیابه زندگی نه وي. په هغه کې یو دا چې هر سړی د خپل علم مطابق عمل کوي. دویم دا چې د خپلو بزرګانو د مشرانو له تجربې څخه فایده اخلي. دریم دا چې په خپله زندگی کې استغفار په کثرت سره وایي.